د آی اس آی مشهور جاسوس زید حامد تازه لیکنه کې له طالبانو ناهیلي څرګنده کړې، وایي د افغان طالبانو له ملاتړ څخه پاکستان هیڅ ګټه ترلاسه نشوای کړای. دا چې د ډیورنډ په ګډون د ټي ټي پي او نورو مسایلو یې څه ویلي، جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. زید حامد لیکلي کله چې په اګست کې افغان طالبانو بیا ځلې پر کابل واکمن شول نو پاکستان ډیر خوښ و. پخپله د پاکستان لومړي وزیر د طالبانو دې برې ته د فتحې په سترګه کتل. له کلونو راهیسې کارپوهانو پر اسلام آباد ولګاوه چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو چې کله به هم داسې خبرې راپورته کېدې نو پاکستان به دا تورونه ردول او ویل به یې چې موږ خو له امریکا سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوو. د دې سره سره بیا هم عمران خان په عملي توګه پر پاکستان د لګېدلو تورونو تصدیق کاوه. په ځانګړې توګه هغه مهال چې طالبانو کابل ونیوه نو په ښکاره یې د دې کړنې ملاتړ وکړ، خو دا حاکمیت له امریکایانو سره د طالبانو د دوحې د تړون ښکاره سرغړونه وه. د عمران خان حکومت له طالبانو څخه په بدل کې د دوه شیانو هیله لرله. لومړی په افغانستان کې د شته پاکستاني وسلوالو مخالفینو پاکستان ته سپارل، دویم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد یعنی ډیورنډ فرضي کرښې لانجه حل کول. تر اوسه له دې دواړو څخه یوه هم نه ده پوره شوې. غالبا همدا لامل دی چې افغان حکومت لا تر دې مهاله د پاکستان له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په دې لار کې تر ټولو لوی خنډ پاکستاني طالبان یعنی ټي ټي پي دي چې د افغان طالبانو یوه برخه اوس هم له پاکستاني ځواکونو سره په جنګ کې دي. پاکستان کوښښ او هڅه کوي چې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو له ملاتړ څخه راوګرځوي. پر کابل د افغان طالبانو تر واکمنېدو وروسته ځینو مهمو پاکستاني چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې که پاکستاني طالبان د پاکستان قانون ومني او وسله پر ځمکه کیږدي نو عمومي بخښنه به ورته وشي. په نومبر کې پاکستاني طالبانو له پاکستاني چارواکو سره په پټه خبرو ته غاړه کېښوده او د یوې میاشتې اوربند هم وکړ. کله چې اسلام آباد خبرې پیل کړې نو ما یو لیکنه وکړه چې دا اووم ځل دی چې پاکستانی ریاست او پاکستاني طالبانو په خپلو کې سره خبرې کوي، خو تیرو مذاکراتو له ځان سره هیڅ راز لاسته راوړنه او جوړجاړی نه لاره. دا ځل بیا هم پاکستاني طالبانو ستونزمنې غوښتنې مطرح کړې. د دوی رهبرانو په لویه کچه د خپلو زنداني ملګرو د خلاصون غوښتنه وکړه، خو دا لا څرګنده نه ده چې پاکستان دا غوښتنه ومنله که نه. هغوی دا غوښتنه هم وکړه چې له ټي ټي پي سره د په درېیم هیواد کې د دفتر پرانستلو موافقه وشي. تر ټولو غمجنه غوښتنه یې په پاکستان کې د شریعت نفاذ یعنی اوسنی جمهوری نظام یې نه مانا په عملي توګه پاکستاني طالبانو دا غوښتل چې پاکستانی ریاست پخپله خپل ځان له منځه یوسي. پر دې سربیره حکومتي وزیرانو ادعا کولې چې پاکستاني طالبان اوربند ته غاړه ایښې، بل لور ته بیا د حکومت سیاسي مخالفینو په پارلمان کې د دغه تړون د څرګندولو غوښتنه کوله. همداراز د قاضیانو یوې ډلې هم له عمران خان د دې تړون په اړه وضاحت وغوښت. د ډسمبر په 10مه ټي ټي پي له پاکستاني ریاست سره کړی اوربند ختم او د پاکستاني ځواکونو پر وړاندې خپل عملیات له سره پیل کړ. پاکستاني پوځ د بې پیلوټه الوتکو په مټ د پاکستاني طالبانو پر مشرانو د بریدونو هڅه او کوښښ هم وکړ چې په غبرګون کې د ټي ټي پي په اسلام آباد کې پر پولیسو بریدونه وکړل. هغوی په دې کار سره پاکستاني ریاست ته دا پیغام ورکاوه چې دوی په پاکستان کې د چریکي جنګونو د پیلولو لپاره چمتو دي. حکومت لا وړاندې په امنیتي ستونزو کې نښتی و نو پریکړه یې وکړه چې مذاکرات به بیا پیلوي، خو تر دې دمه یې کومه پایله نه ده لرلې. د یادونې وړ ده چې په دې ټول بهیر کې افغان طالبانو کله هم د پاکستان په ملاتړ پر پاکستانیو طالبانو فشار نه دی راوړی. که رښتیا د پولې یعنی ډیورنډ لانجه څنګه شوه، نوي افغان حکومت د اسلام آباد پر دې خبرې هیڅ غوږ ونه ګراوه. طالبانو په څرګنده د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد له منلو انکار وکړ. دا پوله یعنی ډیورنډ کرښه د انګریزانو پر مهال رامنځته شوې چې د کرښې دواړو لورو ته پښتون قوم یې سره ویشلی. د افغان طالبانو جنګیالیو خو په ځینو ځایونو کې د اغسن سیم د تیرولو مخه هم نیولې. همداراز افغان طالبانو اعلان وکړ چې پر دې کرښه به دیش پوستې هم جوړوي چې د پاکستاني پوځیانو د تګ راتګ مخه ونیسي.
لنډه ده چې افغان طالبان داسې چلند کوي ته وایي دوی د بیخي لوی خپلواکۍ علمبردار دي چې د چا له مرستې پرته یې په یوازې ځان له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو په شړلو ترلاسه کړي وي. هغوی په ډاګه له کلونو راهیسې د پاکستان له ښکاره او پټ ملاتړ څخه انکار کوي او هغه پاکستاني رهبران چې له طالبانو څخه یې د مننې هیله لرله تر اوسه په همدې تمه ناست دي. بنسټیزه خبره دا ده چې افغان طالبان پر پاکستاني ریاست اعتبار نه لري. دوی دواړو په تیرو کې یو له بل سره ډبل گیم کړی. اوس طالبان له هندوستان او ایران سره د اړیکو په پراختیا لګیا دي. هغوی د خپل نوي حکومت لپاره نړیوال رسمیت ته اړتیا لري او غواړي چې د بهرنیو هیوادونو په بانکونو کې د افغانستان کنګل شوې پیسې آزادې شي، خو یو بل خواته د دوی د نړیوالې ټولنې شرایط هم نه مني. په همدې تیر څه وخت کې د نړیوالې ټولنې د توجه اړولو موقع په لاس ورغلې وه. هغوی تیره میاشت له غربي چارواکو سره په اصولو کې 3 ورځې خبرې وکړې، خو دوی له دغې ناستې سمه ګټه پورته نه کړه. طالبان د مدني ټولنې د 3 ښځینه غړو نیول رد کړل. اما د دغو 3 واړو میرمنو کورنۍ ادعا کوي چې دا کار طالبانو کړی. که طالبان په خپلو کړنو کې ژور بدلون رانولي نو لویدیځ هیوادونه به ورسره اړیکې عادي کړي، خو طالبان د هیچ چا هم نه اوري، حتی د پاکستان. د هغه پاکستان چې څو کاله د ړانده په شان د نړۍ د ډیرو هیوادونو له مخالفت باوجود د دوی ملاتړ وکړ. تیر یکشنبې پر ورځ TTP 5 پاکستانی سرتیري ووژل او په ښکاره یې پړه هم پر غاړه واخیسته. د پاکستان زغم نور په خلاصېدو دی. پوښتنه ده چې پاکستان به تر کله له حقیقته سترګې پټوي؟ درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.